السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنو محترم ورونو، په دې 14 ناسته کې تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. هر کله راشئ، هیله ده چې ټول ورونه به ښه او خیریت سره به وي، او کوم چې نه دي راغلي انشاءالله چې هغوی به هم ښه وي. الله تعالی دې روغ جوړ او خوشحاله لري. زمونږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی سورة العصر دی انشاءالله، او د معنا او مفهوم او د دې پیغامونه به موږ او تاسو شریکو. او ګرامر چې دي نو هغه زمونږ د دریم او څلورم پیټرن چې ضربه یضرب او سمع یسمع، د دې مضارع به موږ او تاسو پریکټس کوو، او ښوونیزې لارښوونې هم دي په اخر کې. په دې ناسته کې موږ او تاسو 14 داسې نوې کلمې زده کوو چې قرآن کریم کې 4,400 نه بره راغلي دي، استفاده شوي. نو په پیل کې موږ او تاسې مبارک صورت تلاوت ورو. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترمو، دا مبارک صورت سره د دې چې د کلماتو او د آیاتونو په اعتبار ډېر وړوکی او کوچنی صورت دی، لیکن دا یو ډېر جامع صورت دی. او د دې جامعیت د امام شافعي رحمت الله علیه د دې خبرې نه ډېر ښه څرګندېږي چې هغه فرمایي چې که چېرته الله رب العالمین د انسانانو د لارښوونې او هدایت دپاره همدا یو صورت را نازل کړی وی نو دا کافي ورته، یعنی دا د جامع کلام یو ډېره ښکلې نمونه ده د جامع کلام. په دې صورت کې الله رب العالمین دا بیان کړی دی چې د انسان د حفاظت، د هغې د ژغورنې او د هغې د نجات فورمول څه شی دی. یعنی انسان خو په دې دنیا کې نجات غواړي که نه، چې دې دنیا کې موفق ژوند تیر کړي او بیا چې دلته سترګې پټې شي د دې نه وروسته مرحله چې ده هلته هم کامیابي. د دې کامیابۍ او د نجات فورمول ذکر شوی، او دا فورمول په 4 نقطو کې ذکر شوی چې 2 نقطې خپله انسان ته من حیث فرد راجي دي چې هغه ایمان او عقیده او درست فکر ده، او دویمه نقطه چې ده هغه عمل ده، نیک عمل ده. او 2 نقطې چې دي هغه په دې فورمول کې بیا د ټولنې د جوړښت او سمون دپاره دي چې کله د دغسې انسانانو چې ایمان درست وي او عقیده سالمه او عمل درست وي، صالح وي، د داسې خلکو چې کله ټولنه تشکیل کیږي که 2 کاره په پام کې ونیسي چې یو بل ته د حق توصیه وکړي چې دا حق لاره چې دا د ایمان او عقیده او عمل صالح د دې یو بل ته مسلسل توصیه وکړي چې چا نه کله دا خبره هېرېږي په دې ټولنه کې دغسې خلک موجود وي چې یو بل ته د دې خیر او د دې حق توصیه او سپارښتنه وکړي. او دویمه خبره دا وکړي چې په دې مسیر کې چې د کومو ګواښونو سره که هغه په هر سطحه ګواښونه وي، که د انسان ته د شیطان نه متوجي، د هغې د نفس نه متوجي، عموما د مفسدینو نه متوجي، یو بل ته د صبر تلقین وکړو چې دا په دې مسیر کې دا مسائل راځي، په دې صبر پکار دی او په دغه لاره ثبات پکار دی او استقامت پکار دی. دغه فرمول دی چې د مبارک صورت کې ښودل شوی دی.
نو د دې مبارک صورت پیل په واو باندې شوی والعصر. واو عموما د واو ترجمه موږ څه کړې وه او، لیکن کله چې دا وا د صورتونو په پیل کې راشي لکه والفجر، لکه واللیل، لکه والضحى، لکه والنجم، لکه والنازعات، لکه بل والسماء، نو د په هغې وخت کې د دې معنا قسم دی، دې ته ووي قسمیه وایي، قسم دی، د قسم په معنا دی قسم. نو دلته هم وو د قسم په معنا دی او په عربي ژبه کې وو د قسم دپاره مختلف الفاظ کارول کیږي چې هغه کې یو وو دی. نو و او قسم دی، دا د قسم دی ترجمه خپله په دې و کې ده. قسم دی العصر، العصر عصر زمانه ته وایي، عصر قسم دی په زمانه. بیا د عصر دو معناګانې دي، په ټوله کې زمانه، تیره شوې زمانه، دا موجوده زمانه او دا راتلونکې زمانه، او بله معنا د العصر دا د مازدیګر وخت دی، مازدیګر وخت. دا دواړه مفسرینو ذکر کړي دي چې قسم دی په زمانه یا قسم دی د مازدیګر په وخت باندې. الله رب العالمین چې کله په مخلوقاتو باندې قسم یادی، د دې معنا هر وخت دانی چې دا مخلوق ډیر لوی او عظیم الشان دی، نو الله رب العالمین په هغې قسم یادی. د الله تعالی په وړاندې خو هیڅ شی عظیم نه دی، ټول شیان کوچني دي، واړه دي او هغه یعنی ډیر کم حیثیت لري. منګ او تاسې چې الله تعالی په عظمت او په لوی ذات قسم خورو، د هغې د عظمت او د لویوالي د هغې ذات، لیکن الله رب العالمین چې قسم یادی په دې خاطر یادی چې په څه شي چې قسم یاد شوی، په کوم نوم او د څه شي دپاره چې قسم یاد شوی، دا په خپل منځ کې سره تړاو لري، رابطه لري. لکه دلته مثلا په زمانه باندې قسم یاد شوی او د څه شي لپاره چې قسم یاد شوی، دا راتلونکې جمله ده چې ان الانسان لفی خسر، یعنی دغه زمانه په دې شاهده ده، په دې ګواه ده چې انسان، جنس انسان په خساره کې ده. دغه رابطه یې ده. والعصر محترمو، په زمانه باندې ولې قسم یاد شوی دی؟ ځکه چې دا زمانه د دې ګواهي ورکوي، د دې شهادت ورکوي او په دې باندې ګواه ده چې دا څه خبره چې مخکې بیانیږي هغه همدقه حقیقت دی لکه څنګه چې بیان شوی. یعنی تاریخ په دې باندې ګواه دی، په دې شاهد دی چې انسان په خساره کې دی، او په دې تاریخ کې د ټولو نه سوچه تاریخ، قابل د اعتماد او د باور تاریخ هماغه دی چې قرآن کریم ذکر کړی. ځکه چې دا د تاریخ نویسی خبره چې ده پخوانه وه، لیکن د اسلام نه مخکې چې کوم تاریخونه موجود دي هغه داسې باوري تاریخونه نه دي چې انسان سل په سلو کې په هغې باور وکړي. نظریات دي، افکار دي مطرح شوي، د صدق او د کذب د دواړو دغه لري. خو قرآن کریم چې څه شی بیان کړی دی د پخوانیو قومونو په اړه، کیدای شي په زرګونو کاله پخوا تیر شوي، نو هغه داسې یو سوچه او قابل د اعتماد او باوري تاریخ دی چې په هغې کې هېڅ نوع شک او شبهه نشته. یعنی د آدم علیه السلام نه د قرآن کریم د نزول پورې تر محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت پورې، او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دا تاریخ لیکل شوی تر نن زمانې پورې،
دا بیلابیل قومونه او د دې تاریخ په دې ګواه دی چې انسان په خساره کې دی. دا به تاسو ته دغه شي. محترمو، دا چې الله رب العالمین ذکر کړی چې ان الانسان، ان معنا موږ تاسو څه کړی وه؟ بېشکه، پرته له شکه، الانسان، انسان، الف لام چې کله په انسان باندې داخل شو، یو معنا خو موږ تاسو دا کړی وه چې هغه تخصیص کوي، خاص کوي، انسان عام او الانسان خاص. لیکن یو بله معنا چې موږ او تاسې په الشیطان کې کړې وه، د هغې معنا هم دا کړې وه چې جنس، د جنس په معنا هم راځي، یعنی جنس انسان، که هغه د آدم علیه السلام په زمانه کې و، که د نوح علیه السلام په زمانه کې و، که بیا همداسې پرسې راتېر شه د شعیب علیه السلام په زمانه کې و، که د لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام په زمانه کې و، او همداسې د هود او صالح علیه السلام په زمانه کې و. او دا که دا اوس دی، جنس انسان چې دی لفی خسرن، لا معنا موږ او تاسې کړې وه مخکې، البته خامخا فیم څه ترجمه کړې وه؟ په خسرن، په تاوان کې دی. خسر اصل کمی ته وایي، د چا چې کمی راشي، څوک چې په تاوان کې واقع شي. نو تاسې دا ترجمه ما سره وکړئ، و او قسم دی، ځکه چې و معنا په پیل کې مونږ کړې وه العصر، یا د مازدیګر په وخت، ان الانسان لا فی خسر، تاوان کې دی. محترمو، تاسې ګورئ چې دلته درې ځلې تاکید شوی. یو تاکید خو دا د قسم دی، قسم یاد شوی. او دویمه خبره دا ده چې ان راغلی، ان دا بل تاکید دی. دریم تاکید چې دی هغه دا دی چې الانسان، ټول انسانان، دا عموم. څلورم تاکید چې دی دی لفی، یعنی دا خبره ډیره خطرناکه نه ده چې انسان د اول ځل دپاره واوري، که چیرته دا مخکې آیات ونه لولي زړه به یې وچ وي. انسان الله تعالی فرمایي چې دا جنس انسان خامخا په تاوان کې دی، په خسران کې دی، په کمبختۍ کې دی. ډیره خطرناک خبره نه ده. الله رب العالمین که بغیر د تاکید نه هم وفرمایي نو بیا هم ډیره خطرناکه خبره ده. لیکن دومره تاکید سره چې دا خبره کیږي، آیا دا د انسان د راویښېدلو لپاره کافي نه ده؟ چې انسان دا واوري او یو دم دغه شي چې دا څه خبره ده. الله تعالی قسم یادوي چې دا انسان، دا جنس انسان په خساره کې دی، دا په تاوان کې دی. او انسان دومره غافلی او دومره بې پروای چې هېڅ قصه کې هم نه وي. زه دا به م یو خبره یې کوم سټیټس به یو کوم کمنټ دی چا ورکړ، یا لکه الله رب العالمین فرمایي، د هغې په خبره کې خو شک نشته که نه. او بیا وایي چې دا تاریخ په دې شاهد او ګواه دی چې انسان په خساره کې دی. نو حقیقت دا دی چې دغه صورت او دغه آیت زمونږ او ستاسې د رابیداره کولو او راویښولو دپاره بلکل بس دی. که چیرته یو لوړپوړی چارواکی اوس دلته په افغانستان کې ووایي چې سبا ورځ زمونږ ډیره خطرناکه ده، متوجه اوسئ، او خطر شته دی چې یو 1500 ډرون راشي او دا د کابل ټول ولایتونه ټارګټ شي او بس یو خطرناک بمبار وشي او یو پکې اتوم هم استعمال کړي. موږ او تاسو باندې به دا هغه څنګه تېرېږي؟ یعنی داسې یو څوک چې دا کمنټ او دا دغه وکړي چې هغې باندې حساب کېږي. زه او ته چې وکړو چې هسې لیونی دی، خو په چا چې حساب کېږي دا خبره وکړي، موږ او تاسو به څنګه وي؟ محترمو، دا د دومره
ټینګار او تاکید نه وروسته انسان باید یو ځل راویښ شي او بیا متوجه شي چې دا خسران دی نو څه شی ولې په خساره کې دی څه خبره شوې او بیا فوراً په دې لټه کې شي چې خسران کې خو دی دې باندې خو باور راغی چېرته د نجات لاره هم شته او که نه هغې په لټه کې شي که نه او دا چې زمین جنبت نه جنبت گل محمد او دا چې انسان په هماغه یو حالت کې د ټس نه مسکیږي نه او نه پې تاثیر پرېوځي او نه پې دغه پرېوځي او لس وارې دا صورت هم اوري او چرت هم خراب نه نو چرت هم خراب نه او دا خبر هم د داسې یو مرجع نه کېږي چې هلته نو د شک او د هغې ګنجایش د سره شته نه محترم ورونو یو خو عاجل انسان باید د دې آیت په اورېدلو فوراً داسې متوجه شي دویم دا دی چې په عاجل ډول د لارې په لټه کې شي هغه د نجات د لارې فوراً په ژبه باندې دا دعا راشي چې یا الله دا انسانان چې ټول خساره کړي دا زما به څه کېږي د نجات او د حفاظت انتظام مې ته وکړه یا الله محترمو انسان په خساره کې دی او خامخا په خساره کې دی تاسې وګورئ چې د هغه بیلابیلو قومونو په اړه باندې چې الله رب العالمین د هغې ذکر کړی او کله فرمایي چې کذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية او کله دا وایي چې ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر وحملناه على ذات ألواح او دا قصه چې ټول غرق شو او دا راشي چې فجعلنا عاليها سافلها داسې پورته مې وړه چې داسې راچپم کړل راچپم راګوزاره کړه رانسکورې کړې دا قومونه او دا دغه یعنی او دا داسې نه و چې دې دپاره داسې تمهید ښودل شوی و چې ولا اله اعلان شوی و چې اله فلانۍ ورځ تاسو منتظر نه یو ناڅاپه د لوط علیه السلام قوم چې هغسې شو ملائکې راغلی او ملاقات و د ابراهیم علیه السلام سره او هغه قصه په قرآن کې ده که نه هغې ضیافت انتظام وکړو او انکار وکړو ابراهیم علیه السلام په زړه کې یېره راغله ورته ویل چې انا ارسلنا الى قوم لوط ته تشویش مه کوه هغې ته رالېږل شو ورغله او بس ټوله دا ټوله ځمکه یې اوچته کړه او بس نسکوره راوغورځوله نو که یعنې ټولو هغو قومونو چې هغوی د انبیا علیهم السلام د لارښوونو او د هغوی د هدایتنامو چې هغې سره وې د هغې مخالفت کړی ټول په خسران باندې محکوم ولو که ډېر ستر د همدغې عادیانو او سمودیانو په هکله و چې د دومره قوي و چې دو به دا ویل چې زمونږ په څېر څوک شته نه من غوندې څوک شته نه په قوت اشد منا دا و چې قرآن کریم کې ده چې یعنې موږ نه په قوت کې زیات څوک نشته فقالوا اشد منا من اشد منا قوه موږ نه څوک زیات دی په قوت کې او دا په دې مال باندې نه وه د قارون د خزانو په اړه قرآن کریم وایي که بل چا ویلی نو به ویل چې بس قصه یې وکړه مبالغه یې وکړه وایي دومره مالونه یې و چې ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه د خزانو کلیګانې مفاتیح به یو غټې مضبوطې ډلې ګرځولې یا به څومره کلیګانې وي او به څومره خزانې وي او څومره اتاقونو او دغې کې به جوړې شوې وي
خو چې دغه راغې فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصر. بینه هیڅ کومه ډله راغله چې هلته د هغې کومک وکړي او نه خپله د ځان نه دفاع وکړی شوه. او په حدیث کې راځي چې اوسه پورې هم داسې روان دی چې دا به کوم ځای ته رسیږي او څنګه به یتجلجلو، اوسه پورې د خپلو خزانو سره روان. فرعون چې قرآن کې موږ ته تاریخ ذکر شوی بالکل اخر کې خو دومره لیونی شو و چې ما لکم من اله غیري، تاسو ته چا ویلي چې تاسو بل اله لرئ؟ ما نه پرته هم بل اله شته. داسې لیونی شو و انا ربکم الاعلی. هماغه فرعون په هکله دا تاریخ وایي چې فاخذه الله نکال الاخرة والاولى. نو محترمو دا تاریخ په دې ګواه دی چې ټولو هغه قومونو چې د پیغمبرانو انکار یې کړی، د هغو تعلیمات دروغ ګڼلي او د پیغمبرانو په مقابل کې ودرېدلي او د پیغمبرانو د ملګرو، هغه ټول په خسران محکوم دي. او د یو قوم هم تاریخ داسې نه و چې اخر کې هغو بس پاتې شو او ډېر معزز او محترم و مکرم او مقابله وه، هغوی سره ډېر واک او اختیارونه وو، خو والعاقبة للمتقین. عاقبت به هماغه دغه پاتې شو او الله تعالی به خپل پیغمبر ته ویلي چې ته او تا سره هغه مؤمنه مجموعه یا په کشتۍ کې سواره شئ، دا نور محکوم بالغرق دي. او ته او دا مجموعه دی لوط علیه السلام ته ویل چې وځئ د شپې په تیاره کې او شاته به م نه راګورئ، ولا یلتفت منکم احد، شاته به نه راګورئ. او دا میرمن دی چې ده که نه دا هم پرېږده الا امرأتک، ځکه چې دا ستا په ډله کې نه ده. نو محترمو د قرآن کریم د بیان شوی تاریخ په دې شاهد دی، تیره زمانه په دې شاهده ده چې انسان جنس انسان په خساره کې دی. بیا الله رب العالمین بیا فرمایي چې یوه استثناء شته، ځکه چې ان الانسان لفی خسر سړی ووایي او بیا الا ووایي، الا نو لږ زړه تکیه شي. الحمدلله لږ مجال او چانس شته دی، نو بیا لږ ډاډمن شي او بیا لږ حوصله په ځای شي چې الا و جنس انسان په خساره کې دی، خو هغې نه استثناء شته. الا مگر، الا څه معنی؟ مگر. الا موږ او تاسو الا الله کې ویلي، لا اله پرته د الله مگر یو الله. الذین موږ او تاسو ویلو هغه کسان چې هغه کسان الذین آمنوا، آمنه آمنو دا چی شی ده؟ آمنه او دا آمنو او دا آمنت او دا او دا آمنت. دلته ده آمنو. مگر هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وو، یعنی د پیغمبرانو کم تعلیمات چې وو په هغې عقیده او باور و چې دا پیغمبران صحیح وایي. د ایمان یو مصداق هم دا دی که نه، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. او ایمان کې به ټول دا مؤمن به ټول راځي په الله تعالی باندې ایمان، دا مجمل ایمان چې موږ او تاسو آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد ځنې والبعث بعد الموت په هماغه واليوم الآخر کې حسابوي، ځکه چې یوم الآخر خو هماغه شو که نه، نو ځنې شپږ وایي او ځنې دغه جدا وایي چې دا ودي د ایمان دغه و اساسات ارکان. مگر هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وو. و ترجمه کوي و او
عملو اشاره وکي آفرین عملو او دا اشاره بس وي عمله سمع په وزن ده کنه دا عمله دی او دا عملو او عمل کړي وو ایمان راوړی وو او عمل کړي وو هغوی الصالحات د نیکۍ عمل خو بد دواړه کیدی شي لیکن عمل کړی وو د نیکیو عمل چې شي باندې مشتمل و هغه الصالحات نو موږ د الصالحات معنا نیکی کو ځکه چې الله تعالی ته خو بد عمل قبول نه ده نو فلهذا الصالحات معنا موږ خپله پوهیږو چې د هغه نیکي ده صالحون جمع چې شی ده صالحون او صالحا جمع چې شی ده او صالحین جمع چې شی ده صالحین او د صالحون مؤنث چې شی ده او به جمع چې شی ده صالحات دغه دا تاسو ټول ویلی او دا چې ار یو د غراشي هغه ټول شان به تکراروي چې هغه ذهن کې ستاسو پاتې شي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات محترمو ایمان څه شی دی ایمان هغه پوخ باور او یقین ته ویل کېږي چې انسان په یو شي باندې لري دا ایمان دی داسې پوخ او باور داسې پوخ باور چې د هغې په نتیجه کې د هغې تصدیق کوي چې بس همدا شی صحیح دی ایمان دغې ته وایي ایمان ځکه موږ او تاسو التصدیق الجازم چې ورته وایي که نه چې جازم دی ته وایي چې په هغې کې داسې جزم وي چې هېڅ د شک او د شبهې او د تردد ځای پکې نه دا ایمان دی محترمو بلې ایمان خو موږ او تاسو لرو آمنا بالله دا ویلي آمنت بالله لیکن څنګه ایمان یو دغه ایمان دی چې انسان په ژبه باندې وایي یو دغه ایمان دی چې انسان د دې په نتیجه کې خپل ژوند په همدې اساس باندې جوړ کړي خپل ټول ژوند دا مبدأ ده او دا غینه د ایمان بالله دا غینه لاندې ټول شیان په همدې اساس تنظیم کړي زه تاسو ته یو مثال وایم موږ او تاسو خو ایمان لرو او ایمان الحمدلله ایمان دی الله پاک زموږ ثابت ولري صحابه کرام هم ایمان درلوده د صحابه کرامو ایمان او زمونږ او ستاسو د ایمان تفاوت دا دی چې هغوی د ایمان په اساس خپل ټول شیان تنظیمول حتی د نفع او د نقصان معیارونه د هغوی بدلیدل حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي و مکې مکرمې ته راغلی او ځینې خلک وایي چې د روم نه راغلی و خو هلته مشت شو او د هغې کاروبار یې وکړه او دغه شو ډېر ثروتمند شو په مکه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د هجرت امر وشو دا پاتې شو او موقع ته یې لیدل چې یو مناسب وخت کې دام هجرت وکړي خو یو ورځ راغله او خپل ټول حسابات او دغه تکمیل کړي او دغه جمع کړي او هر څه یې بار کړي و خپله د تجارتي سامان او کډ او دغه چې مکې نه وته د مکې مشرکان یې مخې ته ودرېدل او ورته یې ویلې چې د مکې ته غریب او فقیر راغلی وي او اوس د دومره مالونو سره ځې ولا کرانه لاړ شي او یو چانس شته دی چې د ټولو شیانو نه تیر شي او څنګه چې راغلی وي همدغسې ووځي هغه چې دا خبره واورېدله بغیر د تأمل نه ځکه هغه په دې پوهېده چې مکې مکرمې نه مکې ته هجرت دا د ایمان معیار و هغه وخت کې قرآن کریم وایي چې ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا دغه مکه کې چې کوم خلک پاتې دي ستاسو او د هغوی په منځ کې هېڅ نوع تعلق او ولایت پاتې نه دی مګر دا چې دوی راشي تاسو ته هجرت وکړي یعنی هغه دارالهجرت چې و نو موږ او ستاسو غوندې هجرت نه و چې ځنې دې پاتې او ځنې دې دغه شو نه د ایمان معیار څوک چې پاتې شو هغه د ایمان نه بس خلاص و
نو دوی ویل چې بس صحیح ده چې تاسو دا مال ما ته نه پرېږدئ، بس زه لاړم. مدینې منورې ته چې ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم، خلک لږ وو، آبادي ډېره لږه وه، نو دی ولیده چې را روان دی خپلې کورنۍ سره، په خندا شو او لرې نه یې ورته ویل مخکې دې نه چې ستړي مشي خواره مشي وکړي، وایي ربح صهیب، ربح صهیب، صهیب ډېره ګټه وکړه، ډېره ګټه. ربح هغه ګټې ته وایي چې انسان تجارت وکړي، دا بیع مرابحه چې دا اوس د بانکونو کې رواج د مرابحه همدې نه دی. یعنی صهیب ډېر زیات دغه وکړه، فایده وکړه. تاسو په ظاهر کې وګورئ چې صهیب رضی الله عنه څه فایده وکړه؟ خالی لاس لاړه، هلته راغی او هر څه نه لاس په سر شو، نوي سر نه بیا ژوند شروع کړ. لکه څوک نوی دکان جوړ کړي، زوړ کاروبار ټول د لاسه ورکړي، دا آسان کار نه دی. خو تاسې وګورئ چې د سود او د زیان معیار بدل دی دلته، د ایمان په اساس دی. د سود او د زیان معیار، د نفع او د نقصان تله دا کاملا بدله ده. په ظاهر کې هر څه د لاسه ورکړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي چې صهیب ګټه وکړه. دغلته یعنی یو تفاوت دغلته موږ او تاسو احساسولی شو د خپل ایمان او د صحابه کرامو د ایمان. محترمو، همدغه ایمان دی چې د انسان د ژوند معیارونه بدلی، د هغې مواقف بدلی، د هغې د ژوند مسیر بدلی، د هغې د ښه او د بد معیارونه بدلی، د هغو د ملګرو د انتخاب معیارونه بدلی. دا ایمان دی. الا الذین آمنوا، نو کله چې آمنو موږ او تاسو وایو، د ایمان په دې موضوع باندې لږ سړی فکر وکړي چې آیا هماغه ایمان دی که هماغه د ژبې ایمان دی زموږ او ستاسو. زه دا قضیه تاسو ته نه وایم چې کومه د کلام د علم کلام علماو ذکر کړي او ایمان د ایمان موضوع، نه، دا د علم کلام خپله خبره ده. اصل خو ما وقر فی القلب وصدقه العمل، اصل ایمان دا ده چې په دې زړه کې ځای ونیسي او عمل د هغې تصدیق وکړي. وایي چې د ایمان او د عمل مثال داسې دی لکه د تخم او د هغې په نتیجه کې چې کوم تیغ راوځي را زرغون شي. که چېرته یو څوک تخم په ځمکه کې وکري، غنم یې کرلي او هغه را شنه نشي، را زرغون نشي، نو د دې معنا دا ده چې تخم خراب دی. یو معنا یې دا ده. یو معنا یې دا ده چې دا ځمکه کې چې کرلې که نه، دا ځمکه د دې صلاحیت او استعداد نه لري چې دا تخم را زرغون کړي، ځمکه کې مشکل دی. بله معنا یې دا ده چې دې تخم کرلو نه وروسته چې د کمې خشاوي ضرورت او دې ته د اوبخر ضرورت او د کور او د سرې د ورکولو، دا کار دې سړي نه دی کړی، نو تخم یې همداسې پاتې دی په ځمکه کې، په ځمکې لاندې خو خښ شو، لیکن نتیجه یې ورنه کړه. که یو څوک تخم ونه کري او یو وچ لرګی را واخلي، وچ لرګی، او مڼۍ ورپورې وتړي، مڼۍ تازه مڼۍ را دغه کړي او هغې پورې مڼۍ وتړي، یا ور شفتالو وتړي، یا د نوې دغه چې راوتي شلیل، او وایي چې وګوره زما څنګه ښایسته ونه ده، نو ټول خلک به ورته وایي چې لیونی دغه یې نشته دی، ریښه یې نشته دی، هسې وچ لرګی دې نیولی او دا خو دې ورپورې هسې دغه تړلی دي. دا یعنې د ایمان او د عمل صالح همدغسې مثال دی. که چېرته د ایمان په نتیجه کې صالح عمل رامنځته نشي، نو معنا دا ده چې تخم نشته یا تخم ناقص دی. دو ورته څه ورته وایي؟ هایبریډ ورته وایي چې اصلاح شده نه دی او هغه خدمت د دې نه دی شوی. او که چېرته تخم د سره ونه کري، لکه ځینې وخت کې منافقین هم د ایمان دعوه کوي، بلکې ټولو نه مخکې تیرې ژبې، قرآن کریم وایي بألسنة حداد، او برې ته د ټولو نه مخکې تا وایي چې صاحب دا موږ
دغه د هماغه په دروغو باندې دغه کوي. نو محترمو د ایمان خبره تاسې زمونږ او ستاسې په مدارسو او په دغې کې د ایمان تدریس کیږي، اخیره پورې سړی پوه نشي چې دا ایمان نو څه شی دی. ماشوم ته وایي، ماشوم ته زمونږ ملګری وایي چې موږ دغې ته لاړو، وایي واړه ماشومانو ته یې زده کړي وو چې وایي موږ لاړو مدرسه کې موږ ته یې ښودل چې موږ داسې ایمان ورته ښودلی. نو وړې جنکۍ وې، نو موږ چې ودرېدو نو هغه یو ودروله، ورته وایي چې این الله. نو ماشومه وایي چې الله فی السما. یعنې د ماشومې عقلیت ته ګوره او بیا د دومره لویه موضوع وګوره د الله تعالی د ذات په اړه، ته هغې ته د هغې د سویې هغه خبره وکړه. او ځینې خلکو د ایمان نه دغسې پیشقوزه جوړه کړې چې د هر چا په دې خېټه یې ورمنډي. ایمان خو د هغه تصدیق نوم دی چې ته د چا په زړه کې دا ځای په ځای کې او د هغې په نتیجه کې هغه د هغې ژوند بدل شي. د ایمان نقش او د ایمان رول هغه خلک وویني. او دا چې سړی ویني نه او همغسې د توتي په شان یو څه دغه زده کي، نو دا خو ایمان نشو که نه. دا خو ایمان دا د ایمان نفي زه نه کوم، د چا د ایمان نفي. موږ تاسو خو اول کې ویلو چې مفتیان او قاضیان نه یو، خو هماغه ایمان دی چې د انسان د ژوند کې تغییر راوړي. لکه د صهیب رضی الله عنه ایمان، لکه د بلال رضی الله عنه ایمان. وایي چې هغه ملګرو به ورته کله کله ویلې چې دا احد چې دوی ډېر په قاریږي یو بل شی وایه که نه شي. وایي نه، زه په دې پوهېږم چې دا ورته ډېر زور ورکوي، ځکه همدا وایم. او د هغې لاندې د سور نور او د ریګستان هغې لاندې او دا، یعنی دا خو بیا چې هغه ایمان ځای ونیسي، بیا هغې سره دا ټول معیارونه بدل شي. بیا انسان داسې شي د الله تعالی معیت دومره احساس کوي چې لښکر یې ورته هېڅ شی هم نه ښکاري. دا حدیقة الموت دا قصه چې تاسې د شام فتوحاتو کې لولئ، وایي چې یو ډېر خطرناک ځای د مسلمانانو چې نصرانیانو سره جنګ و. نو هلته حدیقة الموت هم ورته ځکه وایي چې په ورځو دا محاصره وه او دغه کېدله نه. و یو صحابي وویلې چې یو صحابي دوی پیدا که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په هکله فرمیلي وو چې دا قسم اخوري که نه لابره الله، الله تعالی د دې قسم ریښتونی کوي او دغه کېږي نه، قسم یې بې ځایه نه دی. ورته چې انډیواله قسم وخوره چې اوس دا ځای دغه شي ده دغه فتح شي او دغه شي. نو دغه یې وایي چې دغه یې وکړه، بیا بله ورته ویل نه، نو داسې نو نه ده چې زه به قسمونه خورم او تاسو به دغه کوئ. یو د برا ابن عازب رضی الله عنه قصه ده، هغه وایي چې دغه حدیقة الموت چې فتح کېدله نه، ویل چې تاسې په خپلو نیزو ما دغې ته ورخطا کړئ د قلا ته، زه به د قلا دروازه خلاصه کړم او تاسو به بیا راننوځئ. نو تاسې ګورئ چې 100,000 لښکر په دې قلا کې دي او دا د دې 100,000 غشو مخې ته ځان غورځوي. دا نو څنګه ایمان غواړي؟ تاسو خو ووایئ که نه. نو وایم داسې دغه شو. یو صحابي سراقه ابن مالک رضی الله عنه، دا یو ډېر سخت مریض شو او دغه راغلل خلک ویل چې مړ کېږي او دی ویل په ولاکه مړ شمه، ځکه چې ټول د دغې معلوم و د نښې نښانې. ویل زه مړ کېږم نه. خلکو ورته ویل چې داسې د لیونتوب خبرې کوي. وایي تر اوسه مې هغه دغه نه دي اغوستي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د کسرا بنګړي سراقه دا هماغه سړی و چې ورپسې او ویل چې سراقه هغه ورځ به یو ورځ راځي، به څنګه ورځي چې تا ته به د کسرا بنګړي په لاس کېږي.
یعنی تاسې ایمان ته وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبرې دومره ایمان و چې د سره مرم هم نه چې تر څو مې دا شی نه وي لیدلی فل دا مې تر اوسه نه دی لیدلی او هماغه و چې حضرت عمر رضی الله عنه راوغوښته چې څه شوه سراخه چې د کسرا ماڼۍ فتح شوې او هغه بنګړي پکې رال او هغه ورته وروسپارل. محترم ورونو ایمان خو دغسې یو شی دی او دا چې اوس دی نه د ایمان نم خلک جنگ جوړ کړي د ایمان نم لانجه جوړه کړي چې دا دی او دا نه دی او دغسې هغه دغه یې سانتیمتر یې پسې راغستی چې دا ولاخت پی اخوا کې خو دا ووتو او دا را دانه او ځینې خلک خو دلته ناست دي په دې دروازه کې چې په ځای د دې چې را ایمان کې داخل کې وباسي په دا کافر دی او دا کافر دی او دا هندو شو او دا پلان وروره ته خلک داخل خو که دی ایمان ته په دې مکلف چې خلک وباسي د ایمان. نو دا ما ځکه عرض وکړو محترم ورونو چې کله د ایمان حقیقت چاته معلوم نه وي هغه ایله په دې دغې باندې ټول وخت خپل تیری. درنو محترم ورونو د ایمان خبره مو کوله همدغسې په الله رب العالمین په دې پاک ذات باندې ایمان دا د ټولو ایمانیاتو اساس دی یعنی ټول بعدي ایمانیات چې دي دا مبدأ د همدې په رڼا کې باید ترسیم شي او موږ د تاسو په ایمان کې یعنی 3 بنیادی شیان لرو اگر چې تفصیل ډیر دی الله رب العالمین باندې ایمان او د آخرت په ورځ ایمان. د آخرت په ورځ ایمان دا چې انسان دلته په دې دنیا کې موقتی څو ورځو دپاره راغلی او دا دارالعبور دی د هغې دپاره اصل منزل د هغې بل ځای کې دی او دغه څو ورځې چې دې تېرې کړي دي د هغې منزل کې د کامیابۍ او د ناکامۍ اساس دغه ژوند دی. الدنیا مزرعة الاخره همدغه معنا او مفهوم ورکوي. او دریم ایمان هغه پر رسالت باندې ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت چې د هغه په وسیله یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رابط دی د الله رب العالمین او د دې انسانانو او پیریانو په منځ کې د هغې په وساطت باندې دا معلومات موږ او تاسو ته راغلي دي او پاتې شو په ملائکو ایمان او په کتابونو ایمان او په قدر باندې ایمان دا ټول په همدې ضمن کې راځي. خو د آخرت قضیه چې د محترمو دا ډیره زیاته مهمه ده او د هغې حقیقت دا دی چې انسان په دې ژوند کې د هرې صغیره او کبیره عمل مسئول دی. انسان دلته شطور بې مهار نه دی چې څه یې وکړل او څنګه یې وکړل او هر طرف ته چې لاړه اتلی به نه. د آخرت پوښتنه او هلته محاسبه دا حق دی او هلته به داسې محاسبه ده چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. او الله رب العالمین اگر ټول د کامیابی کوم اساسات چې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په واسطه موږ او تاسو ته راښودلي دي. محترمو د الله تعالی په کتاب باندې په قرآن کریم باندې ایمان چې دې کې ایمانیات ذکر شوي دي هغه عملی بیلګې او نمونې ذکر شوي دي. قرآن کریم کله دا تعبیر کوي چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. په دې مؤمنانو کې بیا دغه دي دا درجات دي. په دې مؤمنانو کې ځینې هغه دي چې صدقوا ما عاهدوا الله علیه الله رب العالمین سره چې کومه ژمنه او تعهد کړی هغه بالکل رښتینې کړه. ومنهم نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دا د ایمان ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. دا هغه معیارونه دي چې مختلف. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یعنی اصلا قرآن موږ ته دغسې ژوندی ایمان ښیي
او دا چې ایمان کې دا شامل دی او دا نه دی، او کلامی مباحث چې اصلا هغه د ایمان حلاوت او شیرینی او خوږلنی انسان احساس نه کی، نو هغه به بس دغه د کتابونو ایمان به وي او بس نور په عمل کې به خیر خیریت وي. نو محترمو دا د ایمان قضیه دا ډیره زیاته مهمه ده چې د انسان د نجات اولنی شرط نه استثناء چې د الا الذين آمنوا په د دې تذکرم پکار ده او د دې تجدیدم پکار ده. صحابه کرامو به یو بل ته ویل تعال نجدد ایماننا، راځه چې دا ایمان تجدید کو، ایمان تجدید کو. د ایمان تجدید د ایمان تذکره ده، د اهل ایمان تذکره ده، او بیا خپل ځان په هماغه هغې کې ښودل دي، په هماغه آینه کې لیدل دي چې زه په دې کې نو اوس چېرته یم. نو ایمان چې څومره غښتلی او قوي، په هماغه اندازه د انسان عمل خالصانه په هماغه اندازه هغه د دې وړو وړو مسایلو نه راوځي او هغه اصل هدف ته متوجه کیږي. محترم ورونو، دغه د حضرت ربعی ابن عامر رضی الله عنه هغه خود د ایمان خلاصه چې ذکر کړي چې الله رب العالمین اصلا په دې خاطر برپا کړي چې انسانان د انسانانو د بندګۍ او غلامۍ نه آزاد کو او د الله تعالی په غلامۍ کې ورکو، د نورو انسانی نظامونو او ادیانو د جور او ظلم نه آزاد کو، د اسلام عدل ته راوړو او انسان د دې تنګ دنیا د دې تنګو خبرو او د تنګو زړونو نه او د تنګ دین یې راوباسو، د دنیا او د آخرت په وسعتونو کې هغه موږ هغه ورسو. نو محترمو به ایمان دغسې کارنامې کوي چې دې دنیا په لسګونو نه په سلګونو وار دا تجربه کړې چې دغسې ایمانی د داسې ایمان په مقابل کې بیا جنگي ماشینونه جام شي، ټکنالوژي جام شي، دا ټول وسایل جام شي او بس ایمان بیا برلاسي. دا صرف خبره ده غیره. سیف الله خالد رضی الله عنه همدغسې دوه لاسونه او دوه سترګې وي او دوه غوږونه، هېڅ په جسماني لحاظ هېڅ تفاوت نه و، خو ایمان هغه دغسې بس سیف الله کړی. صلاح الدین زموږ او ستاسو په څېر یو انسان و، هغه چې د مسلمانانو په زړه کې دا ځای لري د دغه ایمان په وجه، او د نن ورځې صلاح الدین یحیی سنوار چې د مسلمانانو په زړه کې ځای لري د ایمان خبره ده، دغه د ایمان خبره ده. بس د دې دعا پکار ده چې الله پاک دا دغه کړي. محترمو، دویم شی چې دی عملونه دوه دایرې لري. یو انفرادي دایره ده چې انسان بشخصیه دغه پوښتنه کیږي، لمونځونه فرض ادا کړي دي که نه، تلاوت، دا ټول شیان هغه انفرادي فرائض. اجتماعي اعمال هغه هم په اسلام کې ښودل شوي دي، او خصوصا به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کې چې کوم به اجتماعیت ته اړتیا ده او هغې کې د دومره کارونه دي دا هغه ترسره کیږي. د عمل په اړه ډیر خلک په اوسنۍ زمانه کې وایي چې ولا عمل خو مې ډیر د لاسه نه کیږي، خو زړه مې پاک دی. خبره د زړه کوه، دا خبره قطعا د منلو نه ده چې د انسان زړه پاکي، یعنی د ایمان نه ډکي، خامخا عمل باندې منتج کیږي. او څوک چې دا خبرې کوي، دا خبرې د اورېدلو نه دي او نه د باور کولو دي. محترم ورونو، د دې دریم دغه دا دی چې دریمه ځانګړتیا د دې خسارې نه د بچ کېدو تواصو دا مفاعله باب دی چې د څلورو بابونو کې چې موږ او تاسو ویلي دا نه دی، دا خاص ځانګړی کورس چې دی د ثلاثي مزید فيه ابواب چې پکې دغه کېږي، دا به هغه کې انشاءالله بیا موږ او تاسو وایو. یعنی تواصو معنا چې یو بل ته د نصیحت او وصیت خبره کوي، لکه زه نصیحت ته محتاج یم، ته به یې راته کوې، او ته چې محتاج شوې زه به یې درته کوم.
دا داسې نه ده چې د خاص خلکو خاص ټیکهداري ده چې هغو به توصیه او نصیحت کوي او نور به یې نه کوي. المؤمن مرآت مؤمن دا ټول په دې کې شامل دي. کله به غټ نصیحت ته ضرورت لري، کله به وړو کې، خو دا عملیه به جاري. وتواصوا بالحق. بالحق، بالحق معنا پریخ، په حق به یو بل ته توصیه کوي. حق څه شی دی؟ رښتیا وینا حق دی، او مطلق حق چې دی هغه د الله تعالی په کتاب کې دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې دی. د نورو انسانانو خبرې حقم کېدلی شي او ناحقم کېدلی شي، لیکن قرآن کریم هغه خبره ده او هغه کلام دی چې هغه مطلقا حق دی. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت لارښوونې چې سندن هغه ثابتي، هغه مطلق حق دی، ځکه چې هغه هم وحی ده، هغې ته هم باطل لاره نشي موندلی. نو اوس خبره دا ده چې کله چې د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې حق دی، نو په دې باندې ځان پویول غواړي که نه. حق ځکه ځان چې پې پوی کو بیا به یو بل ته توصیه وکړی شو، چې پې ځان هم نه پوی کړی نو څنګه به یو بل ته توصیه وکړو. هیله اوتې بوتې یو بل ته خلک وایي، او کله د یو خبره ورته کوي او کله د بل فیلسوف خبره ورته کوي، او په ګډو وډو خلک سره. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا او یو تر بله نصیحت او وصیت کوي بالصبر، په صبر سره. صبر چې شي ته وایي؟ ثابت قدمی، استقامت. په میدان کې د ایمان خبره ته چې وکړه هلته بیا ثابت پاتې کېدل، چې نه سړی د مغریاتو نه متاثر شي چې لږ د ډالرو کوده چا وخوځوله او ایمان نم تیر یو ورمنډه کړي، او نه د ویرې په نتیجه کې هغه ایمان پرېږدي، چې همداسې ثابت پاتې شي. او دا بالکل توصیې ته اړتیا لري. موږ ته وصیت ونه کو او یو بل ته تذکیر ونه کو، همدا موته انسانان خویږو، ضعیفه کیږو، او کله کله چې دا د ضعف او د هغې حالت ډیر اوږد شي نو انسان بالکل هر څه نه پاتې شي، بیا نورې مختلفې بانې کوي چې دا چل شو او هغه چل شو، اصل هغه ضعف ایمانی چې هغه دغی. محترمو، صبر موږ او تاسو ته معلوم دی چې په عبادتونو په نیکیو باندې ثابت پاتې کېدل دا صبر دی. داسې نه چې ته مونځ کې او انډیوالان دې درته ووایي چې مړه یو خو تا نه تنګ شو، همیشه دې لوټه په لاس کې دا اودسونه کې، هغه ته پر فرض مونځونه هم چې څوک کوي نه یې پرېږدي. دا ځینې انډیوالان هم دغسې قبله دې وایي سوره یې کړله، حال دا دی چې ایله فرض کوي. نو دا هغه کله دا یو خبره دا سبب شي چې ایسته مونځ پرېږدي، نو چې والله دا به رښتیا ډېر نږدې بس پیغمبرۍ ته نږدې مه د خیره سره فرض مونځ کوم، ایسته پرېږدي. لږ چې رښتیا ووایي انډیوالان او ملګري دغه کې، والله په دې رښتیا باندې والله که دوکانونه کامیاب شو، وایه دا رښتیا همدغسې به غریب ناست دی، بس دغسې حالت دی، همداسې یعنې سرچپه بالعکس. نو محترمو، په نیکیو باندې ثابت پاتې کېدل دا صبر ته اړتیا لري. د ګناهونو نه پرهیز کول صبر ته اړتیا لري. په دې دنیا کې خلک وایي دا اوسنۍ مادي دنیا کې وایي دا ټول خلک ورسېدل او زه پاتې شوم. چېرته ورسېدلی د الله بنده؟ کله کله انسان پام نه وي او هغه خلک وایي چې الله چا د نه غوږ وتښتو، په ځای د دې چې خپل غوږ وري هلته ګوري چې رښتیا هم رانه نه یې تښتولی. یعنې دا د انسان هغه ضعف دی، ورختایي ده. وایي ټول خلک سرمایهداره شو او ته پاتې شو، او ټول خلک لندن ته ورسېدل او ته هم دلته د خدای په قار ککړې ناست دي، او ټولو خلکو دغه واغېستله چې کارډ ورته وایي او ته پاتې. یعنې په دوه خپو یې دغسې خلک ودرولي. دا اوس د دې دغې نه یعنې په هغې باندې صبر کول توصیې ته اړتیا لري.
ډېر کم خلک به دغسې وویني چې تا مطمئن کي ډاډه دي کې په ایمان په دغې محترمو د ستونزو په مقابل کې صبر. دا نن قصه چې ما د غزې دغه ښځې ولوسته او وامې اورېدله چې د یو مجاهد ښځه چې خپله بندي دی د کلونو نه او د دې مېرمن هم بندي کړې وه او نن یې کور د دوی محاصره که او راوویستل. اول یې خپې ورته غوسه کړې، دواړه خپې. انسان تصور نشي کولی یعنې دا اوس چې کوم وحشت روان دی او هغه خلک دا وحشت کوي چې د انسانیت او د حقوقو او غوږونه یې زمونږ کاڼه کوي. خپې په ژوندون چا نه خپې پرې کول دواړه دا تصور موږ او تاسو نشو کولی او بیا هغې نه وروسته هغه دغه کېږي. یعنې د داسې ستون دا وړې وړې ستونزې به څه چې یو 2 ورځې سړی وږی پاتې شي، دا به څه ستونزی او دا به څه ستونزی چې لږې په سر درد شي او دا به څه ستونزی چې لږ په کور کې لږ تکلیف وي. ستونزې او ابتلاءات خو هغه دي او دا په هر عصر او هر زمانه کې الله رب العالمین خلکو ته دغسې ښیي چې مثالونه هم شته دی. ګوره د ستونزو په مقابل کې صبر. یعنی دا اسماعیل هنیه رحمت الله علیه چې شهید شو او الله پاک دومره لوی عظمت د شهادت نه وروسته ورکړه چې دا نن مې دغه لوسته چې د انسانیت په تاریخ کې دومره خلکو جنازه د یو انسان نه وه کړې. 7 میلیونه خلکو د یو انسان جنازه یعنی اوسه پورې د هغې په تاریخ کې نه ده کړې. ښه دا خو په صبر باندې څومره صبر د کورنۍ 80-90 نفر خلک د لاسه ورکي نو چې په هغې کې زامنه مي او په هغې کې لمسي مي او بیا وایي چې موږ هم دې دپاره پیدا یو. یعنی دا په ستونزې خو دغې له وایي دا به څه ستونزه چې یو 2 ورځې تنخواه وځنډېږي او بیا دې په تندي 12 بجې او مېرمنې سره هم جنګ کوي او هر چا سره دې بس مشت و ګریوانې چې تنخواه یې نه ده راکړې د ولږې مړ شوې بیخي. نو دا به څه ستونزه چې لږ سړی یو 2 دغې سره مخ شي. محترمو ورونو د ثابت قدمۍ دا خبره چې دا توصیې ته اړتیا لري چې انسان یو بل ته توصیه وکړي او هغه حقیقت چې انسان پیژندلی دی په هغې باندې ثبات اصل خبره ده. ولا تموتن الا یعنی یو حقیقت چې چاته ورسیږي د مرګ د ورځې پورې په هغې باندې ثابت اوسېدل د هغه دغې ته ضرورت لري. محترمو نو دغه صورت موږ او تاسو تصور کو او بیا دعا وکړو چې په دې کې څه حقایق دي په هغې پوه هم راته نصیب کړي او په دې کې چې څه عمل دی هغه هم راته نصیب کړي. بیا د هغې نه وروسته انسان ځان وارزوي چې موږ زه اوس چېرته یم د دې صورت په رڼا کې او بیا د هغې نه وروسته پلان جوړ کړي او بیا دا خبره تبلیغ کړي نورو ته یې ورسوي. نو دا د دې غوښتنه ده. محترمو د دې صورت په اړه علما دا وایي د غالبا امام رازي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا یو قصه ذکر کړې ده. وایي چې یو عالم وایي چې دا صورت ما ډېر لوسته خو زه په معنا باندې هغه وخت پوه شم چې بازار ته لاړم او یو یخ فروش د واوره چې خرڅوي وایي هغې چغې والې چې د هغه چا په حال باندې رحم وکئ چې سرمایه یې روانه ده اوبه کېږي. یعنې واوره یخ چې دی که چاته یې واغستل خو پیسې دي او که وایي نه غستل هغه یخ څنګه کېږي اوبه کېږي هېڅ هم نه دی. وایي زه د دې صورت د دې والعصر خصوصا په دې نه پوه شوم چې زمونږ او ستاسې دا ژوند همدقسې موږ او تاسو سره د یخ فروش معامله ده. که چېرته هم ته استفاده وکړله دا وخت څنګه کېږي دا قیمتي کېږي د دې په نتیجه کې آخرت انسان ګټي او د دې په نتیجه کې سرلوړی کېږي او که دا یخ ترې نه لاړ ایلي شو بس هېڅ شی هم نه شو هېڅ شی هم نه شو. او یو مفسر لیکلی دی چې د دې صورت مثال داسې دی لکه یو څوک چې د امتحان په صحنه کې ناست دي امتحان
دا اوس امتحانونه وشول د چا روان دي او استاد سوالونه ورکړي او ورته ویل چې وروره 1.5 ساعت وخت دی. په دې کې یو نفر خو هغه دی چې بس هماغه سوالونو ته متوجه دی او پرچه حل کوي او هماغه وخت ته ګوري چې وخت را باندې کم نشي. او بل چې دی کلارې دغه شمېري چې څو ګروپه دي دې کوټه کې یو ځلې وشماري بیا یې پسې راتاو شي او که لاړې پکې هغه شماري او که دغه ایسته چې ګوري دغه تیر شوی ده. هغه ممتحن صاحب ورته وایي چې وروره وخت ختم شو او ورته چې ما یو سوال هم نه دی حل کړی ورته به یې نه حل کړی نو وخت دی همدقه شان د هغې نتیجه به دا چې کله امتحان دغه اعلانیږي نو بس ناکام به ځکه چې دغې وخت نه هغې استفاده ونه کړه او هغه چې هغې وخت نزاکت او د هغې محدودیت په پام کې ونیو او ځان منظم که او په خپل وخت خپل کار وکړو هغه به ریزلټ او نتیجه به یې درستی. نو محترمو دا یو خبره. دویمه خبره پیغام په دې کې دا دی محترمو چې د نجات دپاره څو شیان ذکر شو خو دې څلورو کې داسې ونه ویل چې الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر. دی ونه ویل چې که ایمان راوړه او که عمل صالح وکړه او که د نیکیو توصیه د حق توصیه یو بل ته وکړه او نه دا ټول به یو ځای کې دا مکمل پیکیج دی یا پکې نشته یا به دا وکړي یا دا ټول به کوي او دویم خبره په دې کې دا د محترمو چې په دې کې د جمع صیغې استفاده شوي عملو تاسو د کړی که نه عملو تواصو بے تواصو او آمنو جمع د دې معنا دا ده چې د دې نقصان د مخنیوي چې انسان کوي من حیث ټولنه من حیث امت دا داسې نه کیږي چې انفرادي دي دا کار وشي. دا دومره درون او ثقیل کار دی چې اجتماعي جهد ته ضرورت لري. یعنی د ایماندارو قوي ډله چې لوړه فیصدي په ټولنه کې هغه په دې په صفاتو متصفي په انفرادي دغې باندې د باطل مقابله د منظم باطل او د منظم ناروا مقابله په خور ور ایمان او په خور ور حق باندې نه کیږي. لکه څنګه چې باطل منظم دی او پلان شده کار کوي او په ټولو ساحو کې یو بل ته لاس ورکوي د باطل او باطل پرستان، همدقسې د ایماندارو نه مطلوب دي چې د منظم باطل په مقابل کې منظم خیر په لاره واچوي.